زړې وسپینې ماتې ډبې زاړه چمپلان. بابا دغه دروازه خو خلاصه ده. څه وکړم؟ خلاصه ده، دغونه شان دي دننه. زویه ورشه یو شی راپورته. څه شی راواخلم؟ د ترشي لاس ماړه دغه دې موقع ده زویه ښه وچه ډوډۍ زړې وسپینې ماتې ډبې زاړه چمپلان. ماتې ډبې زړې ورشه هغه هلک هغه وسپینې خرچۍ ته زما سره ولاړې. وچه ډوډۍ هغه هلک سره په لاس کې څه شي ده رایوله. وچه ډوډۍ زاړه ټیمان رایوله دلته زویه رایوله. ورته یې دغه بیا وکړمه زویه. تا دروازې وټکوه ورته ماته ودرېږي. د دغه یو دوې افغانۍ در کوم خوښه دي ده اتې نه ارځي. یو دوې افغانۍ در کوم اتې صحیح ده. دغه د زوی دغه دوې افغانۍ در واخله اتې دې په مخه ښه. زړې وسپینې زاړه ټیمان ماتې ډبې وچه ډوډۍ زړې چپلکې. ماته ډوډۍ زړې چپلکې. زړې وسپینې وچه ډوډۍ ماتې ډبې زاړه ټیمان. وچه ډوډۍ زړې وسپینې. الله زویه څنګه شو؟ دغه خو دغه د دروازه خلاصه ده بابکه. خلاصه ده؟ په قرآن خلاصه ده. یو هر شی شته، یو مور پلار نسته. څه شی راواخلم؟ موقع ده چې په مخه درته سمه ده زه به ورځم. یو څوک دې ګیر نه چې ګوره. بیا نو وایم دومره ملامته دروازې نه بندوي. لاس نو زموږ دغه ته لاس درېږي. بابکه در زغله پر دغه مې راواخیستی. بیا کور چا خو به نه یم یو لیدلی مې دربی ولو ته زما غم مه کوه سره پرېږده ته درځه در زغله خو د څه کوې څه کوې څه پېښه څه شی نشته مسلمانه. دغه کلی پراخنده یې ولې دغه کوې شی مې په زه و خدای کولی د خدای روزه ولې دا کلی سپین ږیری یم درځه دا کلی مه پراخندوه. دا مازدیګر وګوره، دا مازدیګر ته نه شرمېږي. ته نه شي دلته کښېنه، دا پر سر دې کښېږده. سپین ږیری داره کوې؟ د خلکو له کورو شیان غلا کوې. ته نه شرمېږې په سپینه ږیره خلک په مسجدانو کې کښېني؟ نه مو دې غلا کړي خو هغه زوی مې راشه راواتې. دغه مو کاروبار ده خواري کاږم اولاد نه دا رقم کاروبار ده. د مازدیګر د فرض تقدیري وخت ته د خلکو څخه غلاوې کوې. کله مې او دغه زما شیان دي. دا خو هغه زموږ ترموز ده. دغه زما ټولې دغه مې ډبه ده څه یې ولیده او ما کوه دغه جاسه نه څه ورسولې. دا ته نه دا مې کومه کړې ته او دغه مې راخوستې ته کښېن. دا شیان دي لکه مې کړي. دغه مې کاروبار دا رقم کاروبار. ته د خلکو د کورو څخه شیان غلا کوې. ګوره مه دوکه کړو. نو دا رقم نه پکه کوم سړي چاته خپل اولاد ته راوړی ده دې رقم ته اولاد غټې خواري نشته. نو یو بله کیسه وکړه. ته غلاوې د خلکو د کورو د کوچنیانو څخه اوس ما چای کې وخوړې په د ترموز کې بیا لک راوی ځینې رامې په څو دې ځینې رانې وایي؟ په 2 افغانۍ. نو په 2 افغانۍ ته نه شرمېږې د خدایه؟ مه دوکه کړو سپین ږیری سړی، دا کارونه مه کوه، د خدایه وبېرېږه. ته دا مازدیګر وګوره، خلک جمع ته روان دي. د خلکو سپین ږیرو ته وګوره، ته ته وګوره. خو دروازې خلاص یو مسلمانانو خو موږ څوک خو دغه مو کاروبار په مځکه ماسته کېږي.
په مځکه ماخته کېږي او ګوره دې ساوس بله ورځ لمنې روی ومنه تر ژیره دې نیسم ګوره ما ته ژیره قربان سم ژیره قربان سم خلکو ته که مې شرمولی ما په کوڅه کې هم ته د ټولو خلکو مخکې مې دا ستا شیان در شیندلی سوه خو دلته چې مې کور ته راوست د بل وخت لپاره مدو کاکو ګوره کوم بیا ستاسو په دا کاروبار کې کومې ولیدې بیا هر څه در سره نه کوم بل اوس لپاره اوس مې دغه خلکو ته مه شرموه سپېږیره یم ټوله مې پېژني یا اوس خو که مې شرمولی نو خو دورې مې ښه شرمولی شوی خو نه دي شرمولی و د بل وخت لپاره دغه شیان دي اوس د لې پرېږده د چا سره رانیول دغه دي د باید له چا سره رانیول دغه خو دغه کوچنیانې راته راباسي دا کاسه خو روغه کاسه ده دا کیپ ده د یو خو کوچنیانې راخوم بیا به دغه یې نه کوم حاجي صاحب اوس مې مه شرموه د سپینې ږیرې د دې سپینې ږیرې خاطر دې کوم نن خلاص یې د بل وخت لپاره بیا به ته دا کاروبار نه کوې نه به پر مخ دغه زاړهوالا کیسه پرېږده زاړهوالا چې سپین ږیری سړی په مسجد کې کښېنه یو بله خواري وکاږه خیر اوس حاجي صاحب بیا به دغه یې زه ورسه اوس د دا سپینې ږیرې خاصیت مې ډېر حاجي صاحب یو ترموز دغه ترموز ما اوس چای کې نو دغه نو مه کوه دا پارسل خو به مې نو یا پارسل هم پرېږده دغه دې هم د نورو څه وایي پارسل هم پرېږده ځه دغه یې وخت خدای پامان ځه ودرېږه خو دغه اوس څه وکړم ځه ولاړ خدای مسلمانانې ته دا مازدیګر وګوره ته د دوی غلاوې وکړه